اینجا در کابل وزارت معارف امارت اسلامی در یک نشست خبری 1060 بست رتبه چهارم در بخش‌های گوناگون اداری این وزارت را از میان 1900 بست منظور شده سوی رهبر امارت اسلامی به رقابت آزاد گذاشته است. بر پایه معلومات این وزارت این شمار بست‌ها در ولایت‌های گوناگون کشور منظور شده و قرار است 473 تن پس از گذراندن آزمون‌های تخصصی در این بست‌ها گماشته شوند و برای افغان‌های بازگشته از ایران و پاکستان نیز اولویت داده خواهد شد. بر اساس معلومات ارائه شده این وزارت پس از این آزمون‌های مکتب‌ها به گونه معیاری اخذ و برگه نتیجه آزمون‌ها نیز به گونه معیاری در مرکز ترتیب خواهد شد. ګورئ په یوه اداره کې چې مکافات و مجازات نه وي یا په یو سیم کې یا په تحصیلي دور کې چې هلته کامیابي و ناکامي نه وي هغه خپله دغه د استاد کوشش نه کوي هغه معلم کوشش نه کوي هغه محصل و د ښوونځي شاګرد خو پرېږده نو الحمدلله یوه لویه پروسه یې دا په نظر کې نیولې. یوه بله خبره د یادونې وړ بولم چې په دغه امتحاناتو کې کله کله داسې کیږي چې د دوو کسانو نمرې یو شانته وي نو هلته ځینې اولویتونه موږ لرو په هغه میکانیزم کې هم دا واضح شوي دي. د مثال په طور څوک د رشتې مطابق وي د همغه خپل رشتې مطابق دا هم د لیسانس سند لري بل هم لري خو د ده سند د هغه رشتې مطابق ده. همدارنګه په دې برخه کې موږ دغه کوم هیوادوال چې نه وي هیواد ته راستانه شوي دي او مهاجر و د هغو لپاره هم دغه کمیټو ته هدایت شوی ده چې هغو ته حق د اولیت. همزمان با این موین کار وزارت کار امور اجتماعی میگوید که امارت اسلامی در تلاش است تا به منظور کاهش نرخ بیکاری در کشور فرصت‌های شغلی را برای 1,465,000 تن فراهم کند. ورونو د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې کله کانفرنس دایر کړ په کانفرنس کې موږ سره دغه تعهدات وسو او وعدې وسوې تقریبا د 14,65,000 کسان به چې موږ په کار ګمارو دا موږ سره هغو وزارتونو خاصتا سکتوري وزارتونو او همدارنګه بعضې سکتورو ادارو دا وعدې کړي دي تعهدات را کړي دي چې په دې لړ کې دا لړۍ روانه ده. لکه نن چې تکرارا وایم د پوهنې وزارت دا د عمل کار پې شروع کړی ده. این در حال است که پیش از این شهروندان کشور از کمبود کادرهای مسلکی در مکتب‌ها شکایت داشتند و همزمان میزان شکایت شهروندان از نبود فرصت‌های کاری همچنان بالاست.